څنګه کولای شو چې په چټ جی ټي پی کې د افغانستان څخه اکاونټ جوړ کړو؟ لومړی خو دا ده چې موږ باید په کروم کې د کروم ایکسټنشن ته ننوځو. هغلته بلیز وی پی این فور کروم یو ایکسټنشن دی، دغه ډاونلوډ کړو او دا پکې انسټال کړو. صحیح دی. سافټویر دی وایي چې نم کېږي، د سافټویر د لارې نم کېږي، خو دغه یې اسانه طریقه ده. کله چې دا وشو په موبایل کې خو بیا پوهېږئ چې یو اپلیکیشن دی ګوګل پلی سټور نه انسټال کړئ او دلته هم شته په کمپیوټر کې چې د سټور څخه باید ورته انسټال شي، خو دا ایکسټنشن یوه اسانه طریقه ده. کله چې دا انسټال شو نو دلته خپله د ایکسټنشن علامه ده، دا کنیکټ باندې په کلیک وکړئ. کله چې دا کنیکټ شو نو موږ بیا کولی شو چې دی چټ جی پی ټي اکاونټ ته داخل شو. دا یې مستقیما لینک دی چټ جی پی ټي، خو په عموم کې د اوپن ای آی د خوا نه دغه جوړ شوی دی. نو دلته ټرای جی پی ټي باندې چټ جی پی ټي باندې کلیک کوو او دلته څو سکیورټي علامې دي چې هغه باندې هم کلیک کوو تر څو ننوځو. دلته نو یو لوګین دی، که چېرته پخوانی اکاونټ لري او یو ساین اپ دی نو موږ په ساین اپ باندې کلیک کوو تر څو نوی اکاونټ جوړ کړو. صحیح دی. خو دلته وګورو چې موږ په کوم هیواد کې یو، تر څو هماغه هیواد بیا هغه ورکړو، لوکیشن ورکړو. خو دا پروا نه کوي، کولی شو چې کیدای شي لوکیشن ایران نه بلکې پاکستان وټاکو یا بل هیواد امریکا وټاکو. خو په هر هیواد کې چې موږ یو ملګری ولرو تر څو د هغه شمېره دې ورکړو، ځکه په اخره کې یو شمېره غواړي. نو چون کله چې موږ دې ته داخلېږو وی پی این باید کنیکټ وي، ځکه په افغانستان کې کار نه کوي. دلته به نو ایمیل ادرس یې او خپلې پاسورډ ورکړي. صحیح دی. کله مو چې پاسورډ ورکړ نو کنټینیو به کوئ او بیا کولی شئ چې د ګوګل اکاونټ د خوا نه هم ورته داخل شئ په اسانه طریقه باندې. اسانه طریقه هم دغه ده چې ګوګل اکاونټ کې موږ ته یو جیمیل او هر شی لرو، نو کولی شو چې د هغې د لارې ور داخل شو، ځکه چې هغې کې ته یو پاسورډ جوړ شوي دي. نو کله چې هغې ته داخل شو بیا موږ نه څه شی غواړي، مثلا دا مطلب ما 3 اکاونټ دی، زه یو اکاونټ باندې کلیک کوم تر څو دلته ورته داخل شم. دلته بیا موږ ته راکوي چې تاسو نوم او ټلیفون شمېره، همدارنګه تاسو تخلص ورکئ، نو دغه به هم ورکئ، نو تاسو اکاونټ جوړیږي، کومه ستونزه نشته. سمه ده. دلته ګوره لاست نیم مو هم ورکئ، اول نوم مو هم ورکوو او بس کنټینیو ویو. دلته چې کوم ملک په وی پی این کې ټاکل شوی وي اتومات هم راځي، او که تاسو غواړئ چې خپل یو بل هیواد ته چې تاسو سره یې شمېره وي یا کوم ملګري هم وي چې د هغه شمېره ورکئ او تاسو ته کوډ راشي. سمه ده. د افغانستان نوم هم پکې شته دی، خو هغلته بیا کوډ نه راځي ځکه دوی وایي چې دلته سپورټ نشته، نو افغانستان نمبر مو ورکوئ. څه دی. کله چې بس هغه مو کلیک کړو لاګین شئ، خپل هماغه د ګوګل د خوا نه وي او که مو خپل جوړ کړی وي هماغه ایمیل او یوزر نیم ورکئ او کنټینیو کړئ. تاسو به نور نو اکاونټ جوړ شوی وي او چټ جی پی ټي نه نور نو بیا ګټه اخیستلی شئ. سمه ده. اوس زموږ صفحه خلاصیږي د چټ جی پی ټي، تر څو موږ نور خپل کار ترې واخلو. صحیح ده. او نور درسونه خو بیا انشاءالله په نورو لیکچرونو کې شته چې څنګه موږ ګټه ترې اخیستلی شو. مثلا څنګه یو کورس ترې جوړولی شو، څنګه یو سی وي، یو بزنس پلان، همدارنګه یو کتاب څنګه پې لیکلی شو، او مقالې، منوګرافونه، تیزس، هر څه شي کې تاسو سره کومک کولی شي. لنډه دا چې دا تاسو یو مشاور هم دی، د چې شي مشاور ستاسو د ژوند د هرې برخې. ګوره دلته زه اوس ورته ولیکم چې I want to start a business
یعنې زه غواړم چې یو تجارت یا یو کاروبار شروع کړم، نو ته مسره دې برخه کې څه مرسته کولی شي؟ Can you help me؟ ګوره دلته کله چې ما ورته ولیکل چې ولې نه، زه کولی شم تاسو سره مرسته وکړم.